د کورنیو چارو وزارت د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې مؤنیت کابل ولایت کې د آغوش 1520 کم څخه 100 تنه روږدي کسان تر درملنې وروسته خپلو کورنیو ته وسپارل. سلام و سلامت تقدیم محمد شریف زیاوش هستم، یک تن از مریضای کمپ آغوش. در مدت 6 ماه میشه ما اینجا تحت تداوی بودیم و حالا فعلا فراغت ما شد. 6 ماه شد ما اینجا درس آموختیم در برق تعمیرات. مدت 4 ماه درس خواندیم و فعلا امروز فراغت ما بود. از امارات اسلامی تشکری میکنیم که فعلا بر ما شهادتنامه ما را و فرمای ما را داد، دوباره به فامیل ما تسلیم ما میکنه. و ما مدت 6 ماه که اینجا بودیم 3 وقت نان ما همش فرایمان بود، جمعه حمام میرفتیم و لباسای ما چنج میشد، هر جمعه شامپو، یک بار مصرف چیزا، همه چیز بر ما میداد. تشکر از امارات تشکری میکنیم که ما را دوباره به جامعه و بر فامیل ما، به آغوش گرم فامیل ما را تسلیم کرد. پیام ما برای برادرای دیگه ما این است که دوباره بیان به آغوش گرم فامیل خود و به آغوش گرم ملت خود. امارات اسلامی همیشه وقت برشان خواهان از این است که دوباره برشان دوباره صحت کامل، ما که دوباره فارغ شدیم و اونها را میخواهند که دوباره اینجا معرفی و شفاخانه کنند و صحتیاب شوند. مدت 10 سال پیش ما معتاد شدم و 4-5 بار بستر شدم. دیگه ما پشیمان هستم چرا نه. از امارات اسلامی ما بسیار از همه بزرگان تشکری میکنیم که ما را دوباره به جامعه، بر فامیل ما، بر خیش، بر قوم صحتیاب کرد. غلام مشتبه یم، د غلام مصطفی زوی. او یو کال کېده چې زه معتاد وم او د چرسو معتاد وم. اوس انشاءالله روغ رحمت شوی اوسم او اوس فارغ شوم د برق تعمیرات نه. او ولایت مې اصلي ولایت مې لوګر ده، ولسوالي محمد آغا، قریه زرغونشهر ده. زما پیغام دا خلکو ته دا ده چې دا مواد په درد نه خوري او دا مواد باید استفاده ونه کړي. انشاءالله زوز روغ رحمت شوی یم او ډېر خوشحاله یم. د اسلامي امارات نه موږ ډېر خوشحاله یو چې څوک عملي وو، ټوله نیولې ده او تداوی کړې ده. انشاءالله موږ ټوله روغ رحمت شوي یاستو. دا اوه میاشت وسو چې زه لرې یم د کورنۍ نه او اوس انشاءالله روغ رحمت یم. بیا جوړېدنه غواړي